زه دې نوجوانانو ته وایم چې واده کول او نکاح کول دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دی او دا خبره زه ښکاره کوم چې د نکاح او د واده بغیر د انسان زندگی نه تیریږي، د انسان د عفت او د عزت حفاظت نه کیږي او ځکه هغې الله تعالی د انسان دپاره نارینه دپاره زنانه لباس ده او د زنانې دپاره نارینه لباس بلل شوی دی. د لباس څخه بغیر سړی زندگی نسی تیرولی، نو د واده کولو څخه بغیر سړی زندگی نسی تیرولی. ځکه غالبا د احادیثو د مضمون څخه دا معلومیږي چې د واده کولو په خاطر باندې د انسان ایمان کمال ته رسیږي. چې کم سړی زندگی بغیر د واده څخه تیروي او وسو توان د واده لري او بیا هم د واده خیال نه ساتي، د واده د کولو فکر نه لري، نو د هغې ایمان کمال ته هیڅ کله نسی رسېدی، هغې په معاشره کې د کامل ایمان مالک نسی جوړېدلی. لیکن زه دې نوجوانانو ته یو ښکاره خبره کوم، که د چا پر طبیعت باندې ښه لګېږي هم ډېره ښه خبر ده، که نه لګېږي هم هغه دا چې عام طور چې سړی زنانه غواړي او د زنانې د نکاح دپاره انتخاب کوي، نو ډېر نوجوانان خو د هغې د حسن او د جمال تلاش کوي چې یاره ښایسته ده که بدرنګه، یاره جګه ده که ګړدۍ ده او چاغه ده که نرۍ ده. زه دا وایم چې د دې شیانو ډېر انتخاب مه کوئ. انتخاب د دې خبرې وکړئ چې په دې زنانه زما عزت حفاظت، زما د عفت او د پاکدامنۍ حفاظت کیږي که نه کیږي، دا زنانه زما د عزت امینه ده که نه ده. دا زما یو تجربه ده. تاسو اولنۍ د دې پوښتنه کوئ چې دا زنانه په خپل کور کې چې دا اوسیږي ایا دا غټ ټلیفون استعمالوي که نه استعمالوي. که کومه زنانه د غټ ټلیفون عادي وله، زه دې نوجوانانو ته وایم چې په هغې زنانه باندې اکثریت داسې دي، ډېر ځله داسې چې په هغې باندې د سړي د عزت حفاظت نه کیږي، د هغې عادت خراب شوی، د هغې تعلقات خراب شوي، د هغې رابطې خراب شوي، د هغې د ژوند تیرولو طریقې ټولې برباد شوي. نو د ټولو څه مخکې دا معلومات کوئ چې هر څوک له ورځ ته وایي په هغه کور کې چې دا زنانه غټ ټلیفون استعمالوي که نه استعمالوي. که چیرې هغې زنانې غټ ټلیفون استعمالوئ، د هغې زنانې د نکاح انتخاب ځان له مه کوئ. په هغې زنانه باندې ستاسو زندگی محفوظه نسی کېدلی، ځکه دغه غټ ټلیفون زما په الله قسم زموږ په معاشره کې د زنانې دپاره د هغې استعمال د یو کینسر حیثیت لري. او کومه زنانه چې دغه ټلیفون استعمالوي هغه داسې ده لکه په کینسر باندې چې اخته وي، او چې کومه زنانه په کینسر باندې اخته ده هغې د دې لایقه نه ده، هغې د دې قابله نه ده چې د هغې سره سړی زندگی تیره کړي یا د هغې انتخاب د خپلې نکاح دپاره وکړي. نو ځکه د ټولو څه مخکې د دې خبرې ډېر خیال ساتئ چې هغې زنانې عادت څنګه دی، د هغې زنانې ټلیفون سته که نسته، او د هغې زنانې د زندګۍ تیرولو طریقه څنګه ده. بلکې زه خو دا وایم چې اکثره بس د ساده زنانې او دغه رقم په کور کې د دننه زنانې او دغه رقم د بازارونو د ټلیفونونو د عامو خبرو د تعلقاتو سره د ناولدې زنانې د نکاح دپاره انتخاب کوئ، بیا به ستاسو زندگی د هغې سره ښه تېره سي، بیا به ستاسو زندگی په هغې باندې محفوظه وي، بیا به ستاسو عزت او ستاسو د کور حالات د ستاسو د هر څه امانت دا به ستا د زندګۍ امینه جوړیږي او ستا زندگی به د هغې سره په خوشحاله انداز کې تېرېږي.